ستړي مشئ زه رحمان بندری یم دا پروګرام بی کاسټ دی د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړه نهمه ورځ کې داخل شوې ده او اوس داسې اټکلونه کیږي چې در اصل دا خو د جګړې آغاز و لوی طوفان او لویه جګړه په سیمه کې لا اوس هم را روانه ده او د هغې اندازه لومړی راځئ چې وکړو په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل د سفیر د ایران د سفیر د امریکې د سفیر او د چین د سفیر د خبرونو او په اخره کې یوه وړه ټوټه بیا د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال انطونیو ګوتیرش هم واورو. Now, with innocent blood still dripping from your hands, you come here asking for sympathy. Israel is the only possessor of undeclared nuclear weapon in the region. The Iranian government also encouraged its terrorist proxy, Hezbollah, to open a northern front from Lebanon. If the conflict escalates further, not only will both sides suffer greater losses, but the regional countries will also be severely affected. I have a simple and clear message. Give peace a chance. اوس د دې ژباړه مختصر که تاسو وګورئ د ایران د سفیر تقریر کې هغه ډېره اوږده خبره کړې ده چې اسرائیل چې دی هغه حملې کوي بې ګناه انسانان وژني او دا د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. بلې خواته د اسرائیل سفیر ډېر توند معلومېده او ډېر په غوسه کې معلومېده چې تاسو یو داسې لیوه یې چې در اصل د ګډرو یا ګډو په کنډک مو حمله کړې ده او ګډرو که په خپله کنډک د دفاع لپاره جواب ویلی دی نو تاسو اوس لیوه فریاد کوي په ځای دی چې ګډور یو ګډ فریاد وکړي او ایران ته یې ګواښ کړی دی چې تاسو در اصل د دنیا د نقشې نه اسرائیل ختمول غواړئ او نه یوازې دا خطر اسرائیل ته دی بلکې غربي نړۍ ته او امریکې ته هم دی او نورې هم خبرې هغه وکړې. امریکې هم نسبتا هغه لهجه وویله کومه لهجه اسرائیلو ویلې وه او د اسرائیل په اندې حملې نه علاوه هغې دا هم ویل چې ایران اوس چې د یورینیم یا د اټمي وسلې جوړولو لپاره کوم بټیو کې یورینیم شاربلي دي یا غني کړي د هغې نه اټمي وسلې جوړولو خطر موجود دی او انف از انف نور د قلار شي. بلې خواته د چین سفیر داسې خو ډېرو ویناګانې کړې وې خو ماته د چین سفیر وینا ځکه مهمه ښکارېده چې یوازې نه یوازې دا چې هغه د چین لخوا نه په ایران باندې د اسرائیل حمله وغندله بلکې دا هم وویل چې ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال چې کومه وینا وکړه د هغې سره د اتفاق لري او د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال وینا دا وه چې ټولو فریقینو ته هغه خواست کوي چې امن ته موقع ورکوي. دا قسمه غونډې دا قسمه سیمینارونه او دا قسمه بیانونه په ملګرو ملتونو کې لومړی ځل نه دی پخوا هم شوي دي او بیا شوي دي او بیا به هم کېږي. بلې خواته په جنیوا کې د اټمي وسلو په سر باندې د مذاکراتو په وخت د ایران سفیر ویلي دي چې اسرائیلو در اصل د ډیپلوماسۍ سره غداري کړې ده سفارتکارۍ سره غداري کړې ده او در اصل یو خواته سفارتکاري روانه وه او بلې خواته هغو حملې وکړې. اوس په دې حملو کې څوک بری کوي څوک لرې کوي چا ماتې وخوړه څوک ماتې خوړی شي دې باندې به بحث کوو خو دا جګړه زه داسې ولې وایم چې در اصل د جګړې آغاز دی لوی طوفان لوی قیامت لا خو را روان دی او که تاسو پام کړی وي د چین د سفیر خبرو ته نو هغه هم دې ته اشاره وکړه چې در اصل د ایران او د اسرائیل جګړه چې ده دا یوازې تر دې پورې محدوده نشي پاتې کېدی دا په سیمه کې غځېدی شي او د سیمې نور هیوادونه ولسونه چې دي هغه د انتهایي مشکل سره مخ کېدی شي. په دې کې اوس په ممکنه توګه تاسو وینئ چې تر اوسه پورې وسلې استعمالیږي او پټ تړونونه کیږي توغندي استعمالیږي عوامي فشار دی انټرنیټ بند شوی دی او په ایران کې په دولت کې یا په حکومت کې دننه اختلافاتو ته اشارې کیږي او خو لا ډېر تغییرات لا روان دي ډېرې خبرې چې ناشونې معلومیږي دا شونې کېدی شي. درې علتونه دي په هغې په بنیاد باندې. یوه روانه جګړې ته زه د جګړې پیل ولې وایم دویمه اصلي طوفان څه کېدی شي او درېیمه مهمه خبره چې پایله او راتلونکي تصویر څه کېدی شي په دې باندې بحث کوم. لومړی به راشو د روانې جګړې
نه نورو هیوادونو ته غځېدل او د دې غځېدلو سره سره په دې کې پراخوالی څنګه کېدی شي په دې کې اضافه څنګه کېدی شي. اوس که تاسو ګورئ نو دواړه هیوادونه په یو بل باندې حملې کوي او امریکا او دغه شان د اسرائیل نور اتحادیان چې دي هغه د اسرائیل سره په ظاهره ښکاره ملګرتیا کوي او امریکایي ګواښ هم کړی دی. که چېرې امریکا په دې جګړه کې دخیل شوه او په دې جګړه کې هغو د اسرائیلو سره نیغ په نیغه ملګرتیا وکړه، په ایران یې حمله وکړه، نو څه کېدی شي؟ د دې جګړې د پراختیا لپاره چې کوم غټ ځایونه لیدل کېږي، غټې خبرې لیدل کېږي کې د شام په لبنان کې د حزب الله، په عراق کې د یمن، په عراق او یمن کې حوثیان او دغه شانتې نور نظامي شدت چې د هغه په دې جګړه کې پیدا کېدی شي. د دې سره سره کچري اټمي تاسیسات یا مرکزونه په نښه کړی شو نو په ایران کې نو بیا ایران په جواب کې په امریکایي مرکزونو باندې یا په ګاونډي هیوادونو کې د هغو په ایتلافیانو باندې حملې کولی شي. مثال په توګه په سعودي عرب کې، په قطر کې، په خواوشا علاقو کې، خاص کر په عراق کې، او دا یو غټ جنجال چې دی هغه سیوا کولی شي. د دې سره سره نظامی شدت چې دی په دې کې نه پرته اقتصادي توپان هم راپورته کېدی شي. اقتصادي توپان څنګه راپورته کېدی شي یا قیامت څنګه راتلی شي؟ که چېرې داسې وشي چې د هرمز تنګې بند شو، په دې باندې نړیوال ټریفک چې کوم دی د تجارت تګ راتګ چې دی چلن چې دی دا بند شو، نو د دې تاوان چې دی نه یوازې دغې سیمې ته رسي بلکې په نړیوال ډګر باندې هم دا محسوسېدی شي. د دې سره د نړیوال بازار کې د خوراکي شیانو نه ونیسه تر دوایانو پورې او تر تیلو پورې د سامانونو نرخونه چې دي د هغې اوچتېدو امکان زیات موجود دی. سیاسي زلزله راتلی شي. سیاسي زلزله څنګه راتلی شي؟ دا تر ټولو مهم ټکی دی. که دې ته موږ په پام سره په غور سره پام وکړو نو د سیمې هیوادونه لکه سعودي عربستان او قطر او متحده عرب امارات او ترکیه بیا پاکستان هم د دې دریځونه سختېدی شي او دریځونه چې کله سختېږي نو یو خوا به د بلې خوا سره ښکاره ملګرتیا کوي. په خاصه توګه ترکیه او پاکستان تر اوسه پورې په ظاهره باندې یوازې د غندنې تر حده پورې د اسرائیلو مخالفت کړی دی. خو که چېرې فریقین په جګړو کې دخیل کېږي نو بیا به ځینې هیوادونه د خپل پراکسیز د لارې او ځینې هیوادونه نیغ په نیغه د ایران سره ملګرتیا کوي او ځینې کوم چې د اسرائیل سره ولاړ دي خو په ظاهره په ښکاره ولاړ دي. اوس آخري تصویر ته که راشو، نن تاسو د انتونیو ګوتریش خبرې هم وګورئ نو هغه ډېر په ښکاره ولي چې نړۍ د یو لوی بحران طرف ته روانه ده. نړۍ یو لوی زیات زیان او نقصان طرف ته روانه ده او نړۍ د یو ډېر مشکل سره مخ کېدی شي. لہذا انتونیو ګوتریش وایي چې نړۍ د مهرباني وکړي، کوشش دې وکړي چې د خبرو اترو د لارې د ایران او د اسرائیل مسله ختمه کړي. امریکې هم د صدر لخوا چې کوم وړاندیز شوی دی هغه هم دغه دی، په ظاهره داسې ښکاري چې دی نه غواړي چې جګړه اوږده شي او د خبرو اترو د لارې ختم شي. خو شرط چې کوم نن په ملګرو ملتونو کې اسرائیل ښودلی و هغه شرط امریکې هم ښودلی دی، هغه دی د اټمي وسلو جوړولو خواهش چې د ایران دی هغه د هغې نه قلار شي. ایران په ظاهره وایي د اټمي وسلې نه جوړوي، دا د پرامنه مقاصدو لپاره د هغو اټمي پروګرام دی او د هغې نه لاس په سر کېږي نه. که چېرې دا نه کېږي د 2 اونیو وخت معنی دا ده چې د اسرائیل او ایران ترمنځ به جګړه روانه د دواړو خواو ته به لوی واړه توغندي په یو بل ورشغول کېږي. اسرائیل نن ویل چې دغه هسپتالونه ویشتل شوي دي، ایران ویل چې دغه هسپتالونه بې ګناه خلک ویشتل شوي دي، داسې میندې وژل شوي دي چې ماشومان د زیږولو په حال کې وي او ښارونه چې دي هغه تباهۍ سره مخ کېدونکي دي. نو ایران وویل که چېرې اسرائیل د خپلې نه قلارېږي او د خپلې نه وړي نو بیا د هغو سره کوم اپشن نشته دی، هغه به بیا هم خپل آخري اپشن چې دی هغې طرف ته ورځي. نو که چېرې دا شی وشي او د دې مسلې ډیپلوماټیک حل راونه وځي، سفارتي حل راونه وځي، نو څرنګه چې ملګرو ملتونو ویل دا جګړه به بیا محدود نه وي، دا قیامت به بیا غټ وي. او ځینې خلک چې دا اټکل کوي که څه هم د دې اټکل سره زما هېڅ اتفاق تر اوسه پورې نشته دی او د دې امکان نه وینم چې درېیم نړیوال جنګ شروع کېدی شي. که درېیم نړیوال جنګ شروع کېږي نو پکې باید چین دخیل شي، پکې باید روس دخیل شي. چین دا وخت په کوم جګړه کې د دخیل کېدو امکان نه ښایي، هغه په نړۍ کې د خپل تجارت او د خپل تجارتي طاقت د لارې په نړۍ کې خپل لاسونه اوس هم غځوي او دومره پوځي مایټ یا طاقت نه دی هغو پیدا کړی څومره چې د امریکا سره دی. بل خواته پاتې کېږي روس. نو روس تر اوسه پورې د امریکا او د هغو د اتحادیانو خلاف په اوکراین کې هغه وایي موږ جګړه کوو، په یو ډېره غټه جګړه کې هغه دخیل دي او ښکیل دي.
یو ډېر غټ یورپ ورته پروت دی، یو ډېر غټ امریکا ورته پته ده. نو هغو ته اوس مهال چې څومره مشکلات دي په هغې کې د امریکا سره یا د ناټو سره نیغ په نیغه په جګړه کې دخل کېدل چې دي هغه به د یو ښه اپشن نه وي. کوریاګانې دي، شمالي کوریا هغه یو ورکوټه هیواد دی، د هغه خواهش به دا وي چې د امریکې خلاف په دې جګړه کې څه قسمه شرارت وکړي، خو د هغو خپل مشکلات کورني دومره زیات دي چې هغه په دې جګړه کې شاید داخل نشي. پاتې شو خبره د منځني ختیځ. د منځني ختیځ خو د مخکې نه د اور په لمبو کې ګیر دی. عراق کې جګړه د ختمه، په شام کې جګړه د ختمه، د اسرائیل او د ایران جګړه روانه ده. قطر پاتې شو، سعودي عرب پاتې شو، نور لوی واړه هیوادونه لکه متحده عرب امارات، ترکیه پاتې شوه. نو هغه یو طرف اخیستی شو، که هغوی یو طرف واخیستو نو بیا به په اسلامي هیوادونو کې چېرته چې مسلمانان په اکثریت کې دي هغه به وایي چې د یهودو خلاف د مسلمانانو ملګرتیا پکار ده، او دا خبره به غرب ته او دا خبره به امریکې ته د قبول وړ په هیڅ حال نه وي. ایران اسرائیل جګړه یو آغاز دی، اصلي طوفان را روان دی. دا جمله یوازې د یو سیاسي شعار یا بیان نه دی، بلکې د سیمې د ستراتیژیکۍ تحویل لپاره یو خبرداری دی چې امریکا هم غواړي نړۍ ته ورکړي په ځانګړې توګه اسرائیل ته، او ملګري ملتونه هم غواړي چې اسرائیل او ایران دواړه په دې قانع کړي چې په دې جګړه کې ګزاره وکړي او د یو بل د وژلو نه په قلار شي. تر اوسه پورې چې څومره زیانونه شوي دي پای کې خو داسې معلومیږي چې د دې جګړې آغاز چې ایران باندې اسرائیل کوم حمله کړې او پای کې تر ډېره حده پورې کامیابه شوي دي. هغه ټارګټ، هغه اهداف چې اسرائیل ویشتل غوښتل، مثال په توګه د هغو سیاسي نظامي مشران هغه ویشتي دي. پاتې شوه سیاسي مشران او اټمي وسلو مرکزونه یا د میزایلو په ځمکه کې دننه ښارونه چې دي د هغې په نښه کولو امکانات ډېر زیات دي. او که چرې امریکا هغو ته 10,000 پونډه وزني بم ورکه او په اتنز کې یا په اصفهان کې یا په نورو ځایونو کې د هغو چې کم په ځمکه کې دننه د اټمي وسلو لپاره د شاربلو لپاره کومې کارخانې دي او په هغې کې په هغې باندې حمله وشو، هغه تباه شوې. نو یو خو د چې کوم نړیوال ادارې دي د اټمي خورېدو د تابکارۍ د خورېدو د هغو سره فکرمندي دا ده چې دا به ډېر غټ نقصان وکړي. او د دې په جواب کې د دې سره سره که ایران باندې د هغو په مشرانو مثال په توګه آیت الله خمیني باندې حمله وشي، څنګه چې د اسرائیل سفیر نن ویل په ملګرو ملتونو کې چې در اصل د جګړې سبب چې دغه ژوندی دی، تر څو پورې جګړې سبب ژوندی وي تر هغه پورې جګړې ختمېدو امکان نشته. نو په جواب کې بیا ایران د خپل مشر د ویشتو وروستو هغه وایي موږ به په منځني ختیځ کې بیا لمبې خېجي، ښکاره ګواښ یې کړی دی. او ورسره بیا د اسرائیلو هم داسې مرکزونه شته دی په کوم کې چې د ایران تر مخه د هغو اټمي وسلې پرتې دي، په هغې باندې ټارګټ هم کېدی شي او داسې مرکزونه هم په نښه کېدی شي چې بیا هغه د امریکې لپاره د هغې مخه نیول چې دی هغه به ډېر ګران وي. په ظاهره که ښکاره شي یو ورکوټې حمله چې دا یو ورکوټې ګزار چې دی په اسرائیلو باندې، یو ډېر ورکوټې ګزار په اسرائیلو باندې چې هغه ډېر مهم ځای باندې وي، هغه ډېر لوی تباهي جوړولی شي. بهرحال زه دا فکر کوم ننني پروګرام کې زه ډېر مختصر بحث کوم او د هغې آخري جمله به دا ووایم چې د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړه د امید نه زیاته خطرناکه کېدی شي او داسې معلومیږي چې دا اوس په منځني ختیځ کې د یو لوی جګړې آغاز دی. حزب الله، حوثیان او حماس کمزوري شوي دي خو ختم شوي نه دي. شیعه ملیشې پټې دي خو ختمې نه دي. که د ایران مشر آیت الله خمیني باندې حمله وشوه یا د هغو کوم بل مهم مشر ووژل شو، نو دا ټولې وسله والې ډلې یاغي ډلې ملیشې چې دي دا به راژوندی کېږي او دوی به په غرب کې هغه چا باندې حمله کوي، په هغه ځای کې به حمله کوي چېرته چې د اسرائیلو سره خواخوږي یا همدردي موجود ده. ځکه زه به یم چې دا د جګړې آغاز دی او د غټ قیامت خطره لا موجود ده. هم دا د ورځې بی کاسټ، زه رحمان بونره یم.